ولس ته د کاري بوختیا رامنځته کیدو او کروندګرو سره د لا ښې مرستې په موخه د شنو خونو جوړولو هڅې د پکتیا کرنې اوبه لګولو او مالدارۍ ریاست او د خلکو پرمختیایي مرستندویه موسسې لخوا د پکتیا مرکز ګردیز په ګډون شواک، زرمت، سید کرم او جانخیل ولسوالیو 145 کورنیو ته د سبزیجاتو شنو خونو جوړولو چارې پیل شوې. مسؤلین ډاډ ورکوي که یادو خونو مثبته نتیجه ورکړه نورو ولسوالیو ته به یې هم لړۍ پراخه کړي. دغه ګرین هاوسونه مکمل ټول سره له ټولو لوازمو چې 140 قلمه کیږي، معنا له دې سره پلاستیک او همدا رقم له دې سره هغه کوم ضرورت چې وي حتی تر سمرسیبل د اوبو ټانکۍ او هر څه به تاسو ته مکمل توزیع کیږي تر تخمونو پورې چې تاسو هغه تخمونه بیا پکې وکرئ. د هر ګرین هاوس یا شنې خونې مساحت 50 متره مربع ده او بودجه د پیو محترم دفتر څخه تمویلیږي، د عادي د دفتر څخه له طرفه تطبیق کیږي. ممکن 1,80,000 افغانۍ شاوخوا کې بودجه ورته تخصیص شوی وي یو ګرین هاوس ته. د پکتیا اوسیدونکي او کروندګر د یادو شنو خونو په جوړولو خوښ دي. وایي په دې سره به دوی وکولی شي چې په ژمي کې هم له سبزیجاتو استفاده او د خپلو اړتیاو پوره کولو ترڅنګ به د نورو کورنیو لاسنیوی هم وکړي. مخکې موږ سبزي کرل یخ ورانه خراب کړه، اوبه به نه ورته رسېدل، اوبه نه پاتې څه. نو اوس الحمدلله موږ ډېر راضي یو انشاءالله په دې کې موږ هر کار کولی شو. څه شی وکړو انشاءالله موږ ته به حاصل لاسته راځي، ولې یخ نه پناه کېږي، اوبه ورته رسېږي. چې موږ استفاده ځینې وکړو او سم خدمت یې وکړو نو انشاءالله شپږ کورو ته روزي ورکوي چې کار هغه استفاده ځینې وکړو نو انشاءالله موږ خوشحاله یو او موږ به خدمت کوو. مسؤلین زیاتوي له دې وړاندې هم ورته کوچنۍ سړې خونې په ځینو ولسوالیو کې جوړې کړي او ډاډ ورکوي چې ممکن راتلونکي کې هم دا لړۍ نورو ولسوالیو ته وغځوي.